افغانان دې دا غیرت سره ولري چې طالب ده که خوښ دي ده که خوښ دي نه ده که سیاستو سره مخالف یې که نه افغانستان باندې غیرت وکړه ودرېږه. ډېر به بې غیرته افغان یې هغه چې په دې فرصت کې هم د مخالف صف کې دریږي که نه. دغې شي ته موږ فکر پکار ده. نو تر هغو پورې چې موږ یو موټی نه سو او یو څه نه څه مسؤلیت د نظام په داخل کې هم ده چې نظام د داخلي ستونزې زر تر زره حل کړي، چې تر هغو پورې چې دا ستونزې حل شي چې ما او تا ته چوکیګانې نړیوال کچه کې صحیح د هغوی هم نفاق کوي، لکه ما چوکۍ خالي نه ده پرېښې د ما دشمنانو ته یې ورکړې ده چې مخالفین مې هلته ناست دي د افغانستان نمایندګي کوي. خو دا داخلي ستونزې چې حل سي افغانان څوک چې ګیلم لري هغه به هم له منځه لاړ سي. ټول درته د دې کریډټ درکوي چې جنګ دې ختم کو اشغال دې مات کو. نن راسه همدغه ملت یو علت خو د پاکستان سره جنجال تاسې غیرت وکړو دوی درته مدیون احسان دي. نن ټول سره یو بله ښېګړه مو وکړه ورته د داخلي اساسي ستونزې چې هغه افغان ډاکټر هغه افغان باسواده قدر چې نن د تا وطن نه ځي ځکه چې د نجونو تعلیم یې دلته نسته دا قضیه ورته حله که هماغه خوږه ګوته چې د پاکستان هم نن ما او تا باندې په خارج کې رشخند وایي درته وایي چې دوی خو داسې نظام ده دا علت هم ترېنه واخلو بیا به انشاءالله دا مستقبل به دومره روښانه وي. پاکستان خو څه کوي هېڅ یو قدرت به ما او تا ته په بده سترګه نسي راکتلی. ډېره زیاته مننه.